دولسم جنکشن کې د شبکې اصلاح چارې په بشپړي دودي. د کابل برېښنا اړوند دولسم جنکشن چې د ښار ختیځ او شمال ختیځو سیمو ته ترېنه د 15 او 20 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزو له لارې له 8000 زیاتو پیرودونکو ته برېښنا ورکول کیږي. د شبکې اصلاح بهیر یې د ګڼو نورو برخو په څیر د پام وړ پرمختګونه کړي دي. دولسم جنکشن شبکې کې د بیلابیلو ظرفیت لرونکي ټول ټال 480 ترانسفرمرونه دي چې 480 هستوګنیز، 15 سوداګریز، 309 صنعتي او 350 ترانسفرمرونه هم دولتي ادارو پورې اړوند دي. دغه جنکشن کې له 80 تنو زیات کارکوونکي پیرودونکو ته د برېښنا خدماتو وړاندې کولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دي. د دولسم جنکشن مسؤلین وایي چې په ټوله کې د شبکې اصلاح چارې د بشپړېدو تر کچې رسولي دي چې ورسره د پیرودونکو برېښنا منظمه او ډاډمنه شوې ده او د ترانسفرمرونو تقویه او زاړو مزو پر ځای د کیبلونو غځولو سره نویو ساحو ته هم د برېښنا غځونې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او د هوایي او راسته شو لینونو او کیبلونو په نو لینونو او کیبلونو بدلول دا هم په دې تیر کال کې سوي اکثر ټول ساحې د هغه چې کیبلونه هم نوي سوي دي لینونه هم دا نوي سوي دي. د اوارزي میټرونو نوي کول، د نایابه میټرونو موندل او د اړوند پیرودونکو له لوري د پورونو اداینه، د ناقانونه مزو پرې کول او د هغو پیرودونکو برېښنا پرې کول او د تعرفو بدلون چې هستوګنیزه برېښنا سوداګریزه برخه کې کاروي د برېښنا ضایعاتو کچه کې د پام وړ کمښت راولي چې د 12 جنکشن مسؤلینو په وینا دې برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړي دي. یعنی دا رهایشي استعمال برق دا په تجارتي کې کېده هغه مخنیوي منګه وکړو هغه ټول ګیر کړل او تعرفې د هغه په بدل کړل ورته په تجارتي باندې. د 12 جنکشن مسؤلینو په هڅو کابو کال وړاندې 2500 څخه زیات پیرودونکي په لوړه کچه د لګښت پیسو نه تحویلولو له امله پوروړي وو چې اوس یې د هغه مهال 1144 میلیون افغانیو څخه د زیاتو پورونو کچه صفر ته رانږدې کړې ده. دا چې د پلچرخي صنعتي پارکونو ته د 12 جنکشن څخه برېښنا ورکول کیږي نو د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سره د ګډې همغږۍ له مخې د برېښنا ویش وختونه تنظیم شوي او تخنیکی ستونزو ته هم پر وخت رسیدنه کیږي. ما توانستیم که بیشتر از 90% شبکه سایه جنکشن 12 اصلاح بکنیم. اصلاح شبکه فعلا هم جریان داره، در ساعات مختلف ما کار و فعالیت داریم. د افغانستان برېښنا شرکت رهبری هیواد کې د متوازن برېښنا ویش او شبکې پراختیا اصل ته د امکاناتو په کتو ژمن دی او ټولو پیرودونکو ته د برېښنا خدماتو وړاندې کولو لپاره زرګونه تخنیکی کارکونکي په دندو ګمارلي دي. ګړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښه ده، زنده باد هیواد ګله، زنده باد هیواد.